هندوستان کرکټ ملي لوبډلې سویلي افریقا ټیسټ لوبه لړۍ کې کلین سویپ کړه. سلام لیدونکو ستړي مشئ، هیله ده ښه به وئ. ستاسو پام راګرځوم یوه تازه خبر ته. هندوستان کرکټ ملي لوبډلې په درېیمه ټیسټ لوبه کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او کلین سویپ یې کړه. په دغه لوبه کې هند لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او خپله لومړۍ پاڼۍ کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې د روهیت شرما د ډبل سیلیزې په مرسته 409 منډې وکړې. سویلي افریقا په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې په 162 او دویم پاڼۍ کې توپوهنه کې په 132 منډو آوټ شوه چې د هند د یوې پاڼۍ منډې هم پوره نه کړې او لوبه یې ورته په یو انینګز او 202 منډو وبایلله. د هند لپاره د پاچونې دواړو پاڼیو کې محمد شمی او امیش یادافه 15 لوبغاړي وسوځول، خو توپوهنه کې ورته روهیت شرما 212 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو او اجیکا ریحاني هم 115 منډې ورته کړې وې. له دې وړاندې دواړو لوبډلو ترمنځ 3 شلوريزې لوبې هم ترسره شوې چې یوه د باران له امله مساوي، یوه هند او یوه سویلي افریقا ګټلې وه. دغه سیالۍ د هند په کوربهتوب ترسره شوې.